د غاښو ګرم سره څنګه خپل ذکر ته ټایمینګ ورکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وبرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې زر انزال نشي یا هم زر خلاص نشي نو کولی شئ په دغه طریقې څخه ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ هغه خلک چې ډېر زر انزال کېږي، یعنې اکثره خلک په کوروالي کې د 15 سکندو یا هم تر 20 سکندو پورې ډېر وخت نه نیسي او ډېر زر انزال کېږي، یعنې چې کله مېرمنې ته ور وړاندې شي یا هم نږدې شي نو په یو 15 یا 10 یا 20 ثانیو کې داسې زر خلاص شي چې بیخي په ځان پوه نه شي. د دې لپاره اکثره داسې خلک وي چې دوايانې، ګولیانې یا هم ستنې وهي یا هم سپریګانې وهي. خو د دې لپاره چې تاسو خپل ذکر قوي وساتئ او خپل ځان مو قوي کړئ، تاسو کولی شئ د دغو کریم دانتان یا د غاښو کریم څخه ګټه واخلئ. که هر ټیم تاسو غواړئ چې سیکس وکړئ نو تاسو لومړی باید د کوروالي څخه مخکې تاسو خپل ذکر په ګرمو اوبو سره ووینځئ. له هغه وروسته یې بیا په ګرمو اوبو چې ومینځئ نو په پاکې ټوټې سره یې وچ کړئ. کله مو چې وچ کړئ نو تاسو به د غاښو کریم د هغه سره یو عدد لیمو به هم واخلئ او دا به د غاښو کریم سره ګډ کړئ. چې کله مو ګډ کړئ نو له هغه وروسته به دا د اوبو په شانتې شي او بیا به یې راواخلئ. د ذکر د سر نه نیولې تر اخر سره پورې هګیو پورې به تاسو خپل ذکر پرې غوړ کړئ. تر 20 منټه پورې به یې پرېږدئ. کله مو چې دغه کار وکړه، دغه کړنه مو وکړه، نو له هغه وروسته چې تاسو 20 دقیقې ووتې نو بیا یې ټوټې سره پاک کړئ چې بیخي په ذکر باندې د غاښو کریم پاتې نه شي. بیا نو د خیر کار ته شروع وکړئ. وګورئ چې ستاسو په کوروالي کې څومره فرق راځي او ستاسو په زر انزالېدو کې څومره فرق راځي. دغه طریقه تاسو هر ټیم استعمالولی شئ. هیڅ جانبي عوارض نه لري، خو ستاسو بدن ته هم دومره غټ تاوان نه لري او ستاسو وخت به هم زیات شي. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.